درنو لیدونکو السلام علیکم. تیر ورځ په کابل ښار کې د امریکا بي پیلوټ الوتکې یو موټر پنهه کړ چې د شپږو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 9 غړي پکې ووژل شول. دغه پیښې د افغانانو توند غبرګونونه راوپارول، خو امریکا وایي په کابل کې په یو موټر کې د بي پیلوټ الوتکې د برید په هکله څېړنې کوي. تر دې یوه ورځ وړاندې هم امریکایي ځواکونو په ننګرهار ولایت کې بمباري کړې وه چې د طالبانو لخوا یې غندنه هم وشوه. ویل کېږي دغه 9 کسیزه کورنۍ هوایي ډګر ته روانه وه چې هوایي برید پرې وشو. بل خوا واشنګټن کې نن د افغانستان په اړه د امریکا د متحدانو ګډ کنفرانس جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب په دغه انلاین کنفرانس کې به امریکا او د دوی متحدین د افغانستان په اړه بحث وکړي. دوی به د افغانستان د اوسني او راتلونکي برخلیک په اړه نظریات سره تبادله کړي. بلخوا د امریکا مطبوعاتو او دغه هیواد وګړو د افغانستان په اړه په خپلو توندو نیوکو د ولسمشر جو بایډن ذهني فشار لوړ کړی دی. واشنګټن ایگزامینر نشریه وایي متحده ایالاتو په افغانستان کې د تاریخي او شرمونکې ماتې وخوړه. نشریه زیاتوي د زرګونو امریکایانو په وژل کېدو او د ټریلیونو ډالرو په لګښت دغه جګړه د امریکا او نړۍ د تاریخ پر پاڼو ثبت شوه او دې تاریخ ته په پام کې امریکا باید بل هیڅ وخت داسې شرمونکي یرغل ته زړه ښه نه کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.